د دومره لارې ځایونو نه دلته خلک راځي او چې کله هم د دې ټولنې د دې خاورې د دې کلچر د دې ژبې او د ډاکټر صاحب حکم وي نو انشاءالله دا ملګري به ټول دلته حاضر وي. زه یو د څلور زاړه شعرونه د سره شریکوم. یو نوی غزل چې هېڅ چا نه دی اورېدلی هغه به وایم چې سیماب صاحب په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې، په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې، نه اوده کېږي او نه څوک اوده کېدو ته پرېږدي. په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې، نه اوده کېږي او نه څوک اوده کېدو ته پرېږدي. او څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم، څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم، نه راته خاندې نه ما خپلو جړېدو ته پرېږدي. په طبیعت کې دې د درد غوندې مستی د مینې، نه اوده کېږي او نه څوک اوده کېدو ته پرېږدي. او څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم، نه راته خاندې نه ما خپلو جړېدو ته پرېږدي. او شعرونه دي چې ماحول که ډېر تیاره تیاره وي خو رڼا یې کما، ماحول که ډېر تیاره تیاره وي خو رڼا یې کما، که په ډېر ورک څیز ورپسې شم را پیدا یې کما. ماحول که ډېر تیاره تیاره وي خو رڼا یې کما، که په ډېر ورک څیز ورپسې شم را پیدا یې کما. او زه چې د چا په خوا کې کینم نو ګدا کمه ځان، زه چې د چا په خوا کې کینم نو ګدا کمه ځان، زما په خوا کې چې څوک کیني نو باچا یې کما. زه چې د چا په خوا کې کینم نو ګدا کمه ځان، زما په خوا کې چې څوک کیني نو باچا یې کما. او دا غزل دی مختصر هم دا ډاکټر تمن صاحب چې ټول تور د تورې شپې د تور په ما ولګوئ، ټول تور د تورې شپې د تور په ما ولګوئ، خو سترګو لګېدو له څه رڼا ولګوئ. ټول تور د تورې شپې د تور په ما ولګوئ، خو سترګو لګېدو له څه رڼا ولګوئ. او یوسف حیران صاحب دنیا چې بې وفا ده بې وفا ورسره اوسئ، دنیا چې بې وفا ده بې وفا ورسره اوسئ، په تندر یې د حسن او ښکلا ولګوئ. دنیا چې بې وفا ده بې وفا ورسره اوسئ، په تندر یې د حسن او ښکلا ولګوئ. او ښه دا دواړه په یو بل د یو بل نه زیات مین وو، ښه دا دواړه احسان صاحب ښه دا دواړه په یو بل د یو بل نه زیات مین وو، د دوی دا تصویرونه شا په شا ولګوئ. ښه دا دواړه په یو بل د یو بل نه زیات مین وو، د دوی دا تصویرونه شا په شا ولګوئ. او د مینې او ښکلا نه نور څه ښکلي کالي نشته، د مینې او ښکلا نه نور څه ښکلي کالي نشته، د مینې او وفا نه نور څه ښکلي کالي نشته. دا ټکي په تندي د دې دنیا ولګوئ، د مینې او وفا نه نور څه ښکلي کالي نشته، دا ټکي په تندي د دې دنیا ولګوئ. او مقته ده چې دې هسې هم د مینې د تهمت سره اشنا دی، دې هسې هم د مینې د تهمت سره اشنا دی، جزۍ په دې شاکر باندې بیا ولګوئ. دې هسې هم د مینې د تهمت سره اشنا دی، جزۍ په دې شاکر باندې بیا ولګوئ. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه.